په سبا کې برکت دی. نبی علیہ السلام بارک فرمای برکت الایام فی بکورها، برکت د ورځو په اول د ورځ کې. که کوم انسان سهار وختي پاڅېږي مانځه ته ټوله ورځ به یې برکتي. که کوم طالب العلم وختي پاڅېږي ټوله ورځ به فکر برابر وي، او که ناوخته پاڅېږي په ورځ کې به برکت نه وي. ګورئ ګډا نه دي دا بیزي، دوی په کال کې 2 بچي راوړي یا 3 یا 1 بچی راوړي. دوی ګوره رمې دي، رمې څومره ډېر شوي دي. دا سپی چې دا سپی دا په کال کې 2 بچي 9 بچي راوړي، خو دوی رمه چا نه دی لیدلی. ولې؟ ځکه سپیان چې ټوله شپه بیداره غاپي، چې کله سهار د اذانو وخت شي دوی اوده کیږي، ځکه الله په دوی کې برکت نه دی اچولی. او ګډان چې دي ټوله شپه خوب کوي، چې سهار اذان کیږي ځان سنډي را پاسېږي، ځکه الله تعالی په دوی کې برکت اچولی دی. نو ځکه الله فرمایي قلو وایا پیغمبره اعوذ برب الفلق، زه پناه غواړم په رب د سبا باندې، په سیرونکي د سبا باندې. د چا نه پناه غواړم؟ من شر ما خلق، د شر د هغه څیز نه چې الله جل جلاله پیدا کړی، که ټوپک دی، که چاړه دی، که زناور دی، که هر څومره موزي زناور دي مخلوقات دي، د هغوی نه زه پناه غواړم. ومن شر غاسق، او زه پناه غواړم شر د تیارکي نه، شر د تورتمایي نه، شر د شپې نه. یعنی اذا وقبه، کله چې د شپې تیارکي خوره شي، مکمل شي. الله تعالی شپه یاده کړه، زه پناه غواړم د شر د تیارکي نه، د شپې نه. ځکه د شپې جادو ډېر تاثیر کوي. څومره چې جادو د شپې تاثیر کوي دومره د ورځې تاثیر نه کوي. او اکثر جادوګران چې دي جادو د شپې کوي. ډاکوان د شپې وځي، زناور د شپې وځي، غله د شپې وځي، قطع طریق د شپې وځي. پوه شئ که نه؟ او څومره موزي شیان چې دي لړمان ماران ټول د شپې وځي. او ګورئ نبی علیه السلام بارک فرمایي چې کله د شپې وده کیږئ دا د خپلو لوښو سرونه بندوئ، ځکه وبا یو مرض دی، په کال کې یو ځلې د شپې په ټوله دنیا باندې ګرځي. د کومې لوښې چې سر خلاص وي دا وبا پکې داخلیږي، د فامیل خلک بیا مریضانیږي. په حدیث کې راځي که سرپوښ نه و یو لرګی ور باندې کیدی، خو د لوښي سر خلاص مه پرېږدئ، مرض ترې جوړ هغه کیږي. موږ او تاسې په دې عرف کې وایو وایي بلوتوت د بند که چې وایروس پکې داخل نشي. او مبارک په هغه زمانه کې ویلي وو چې ګوره د خپلو لوښو سرونه بند کړئ چې وایروس پکې داخل نشي. ومن شر النفاسات، الله فرمایي ورته ووایه چې زه پناه غواړم شر د پوک وهونکو ښځو نه، چې دوی پوکې کوي فی العقد، په غټو د منتر کې. دلته الله جل جلاله نفاسات دای مؤنث ذکر کړ. یوه وجه دا ده چې نبی علیه السلام مبارک باندې چا جادو کړی و هغه د لبید بن عاصم لورګانې وي، ځکه الله مؤنث ذکر. او دویمه وجه اکثر جادو چې دی ښځې کوي. نو الله فرمایي ومن شر النفاثات فی العقد، یا دا نفاسات چې دی دا صفت دی لپاره د نفوسو، نفوس مؤنث دی او دا نفاسات ورته مؤنث سو. شر د هغو نفسونو نه چې هغوی پوکې وهي په غټو د منتر کې. ومن شر حاسد، او زه پناه غواړم شر د کینه کوونکي نه، اذا حسد، چې کله دی کینه کوي. کینه هم ډېر بد شی دی ښه،
مبارک فرمای کینه د انسان اعمال داسې خوري لکه څنګه چې اور خشاک خوري، انسان نیک عمل ختمي. الله دې موږ او تاسو ته د توبې توفیق نصیب کړي چې چا سره کینه ونکو، حسد ونکو. الله اکبر. غیبته جایز دی، کینه ناجایز دی. غیبته دې ته ویل کیږي چې یا الله دې مولوي صاحب ته د علم ورکړی ما ته هم راکړه، دې کاکا ته د زامن ورکړي یا الله ما ته هم زامن راکړه، دې ته د موټر ورکړی یا الله ما ته موټر راکړي، دې ته د جایداد ورکړی ما ته هم راکړي. دا جایز دی، مشکل نشته. او که داسې وایي یا الله که ما ته هم نه راکړې خو دې نه یې واله، یا الله مم نه بګي دیم کې میودا خبر ګورا اړم ترخی کی. نو کینه دا ډیر بد شی دی، او دا کینه چې دی هیڅ چاته تاوان نه رسیږي، صرف حاسد ته تاوان رسیږي. وای شي کنه. نو